شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله فرمایي هر قول د سونې په اوبو د لیکلو وړ دی. هر قول ویلې ولا که یو سړی دا غواړي چې الله لما مصیبت لیري کی، الله لما مصیبت لیري کی، تر څو د غریب و یتیم و کونډ و بیچاره و د هغو مصیبت لیري کړی نه، هغه دې خوشحاله کړی نه، تر هغه ساعته نه ستا مصیبت الله لیري کوي او نه دا خبره ممکنه ده. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي تر څو د غریب فکر تا ته در لوېدلی نه، تر څو د غریب خوشحالي تا ته در پیدا سوی نه چې زه دی خوشحاله کړم، ناممکنه ده چې هغه لوی الله ته خوشحاله کړي. دا نشي کېدلی. شاه عبدالقادر جیلانی صاحب زما او ستا پر کور باندې داسې اور بل دی. د مدرسې کیسه هم درته وکړه و حق ادا سو. راسه ولاړ به سو دا استادان لره د اسکول په کال داسې استادان ستا ټیچران ستا چې هغه اسکول نه دي ورغلي او تنخوا چې د هغه اخلي. ورسې زموږ د ساراو اسکولونه وګورئ، یو مایسټر یوه میاشت راځي، بل مایسټر ګرد اسکول د سر را کنټرول کړی. بس دا هغه کوچنیان چې سبا تباه سي، غلط سي، نالایق سي، انپړ سي، تباه سي، دا د چا قصور دی؟ یاره ګوره یو کراچي بس روان دی، کابل له بس روان دی، دا ډریور چې بیا بې احتیاطي کوي، بیا هغه بس ولاړ شي په لوی کډي کې ونرسي شاته دا ټوله مړه سو، دا چا مړه کړلو؟ دا د دې ډریور قصور دی که نه دی؟ نو داسې چې د اسکول لره استاز نه راځي، دا بچان تباه سو، څوک چرسیان، څوک هیروینیان، څوک غله، څوک پډماران، څوک ګنډکپان. هلک راته وایي د هغه مسجد دغه نه دغه پیټۍ هغه بیا ول سوی ده، مال ګرانې د پروا نه لري، هسې دې وړي، د الله کور دی هسې دې وړي. نو چې دا اسکول ووایي، تعلیم حاصل کړي، د دین علم خو ډېره لویه خبره ده، خو ګرڅه د دنیا بیا د پیټۍ دا چم کوي نه کوي، لاړ به شي یو ځای به یې روزګار طلبوي. اوس بیا دا خبره ده چې ښه ته وه دا د اسکول دا خو غټ ټیچران دي، استادان دي، د میرټ په حواله دی راغلي هم دي، بیا هم دی نه ورځي. ولې؟ دا ستا تنخوا حلاله ده، دا ته چې حج عمرې لور باندې ځې دا حلال دي، دا ته چې تبلیغ لر ور باندې ځې دا حلال دي، دا تا چې خپلو بچیان لره یو ګوله راخیسته د وړه راخیست دا حلال دي. ولې ظالمه؟ د دې پوښتنه به څوک د چا څه کوي؟ دا به څوک پوښتنه کوي؟ عمران خان جوړېدلی د نواز شریف وزیرداري ته، ظالمه وطن دې تباه او برباد سو، ته د دې خبره وکړه یاره، پرېږده هغه تېرې سوي خبرې پرېږده، دا ستا د وس کار نه دی. دا خو دې دا. دویم به راواخلو ډاکټران، ورسه ډاکټران لره ورسه. اول دې الله ډاکټر صاحب نه دی راغلی، ډاکټر صاحب راغلی خیر. اول دې ډاکټرانو ته الله دومره عقل ورکړي، دوه کسان به ناحسابه کړو چې څومره په کار دی. زما ملګری د هغه کوچنی بچی ناجوړ و، څه د سر مر مسله یې وه، ډاکټر لره ورلی ډایرکټ یې ورته ویلې ول دا کینسر دی، علاج به اپریشن به زور وکړه. ظالمه دومره درنه خبره څوک به چاته په اول ورکولی شي؟ ولې؟ دا یو. دویمه خبره دا ده، ته دا مریضان چې هلته سرکاري تنخوا تا ته میلاویږي په اوپیډي کې ته نه کښېنې، که کښېنې ګنټه و نیمه راسې بیا مریضانو ته زما کلینیک لر راسه، هلته ستا 2000 روپۍ فیس دی. پخوا خو به ښه نه ډاکټر به وکتلې، یا ملا یا غریب یا فقیر یا استاد یا شاګرد یا همسایه یا قریب، نو بیا ورته هلته ګنټې ورکول فیس مه جناقه. اوس په اول سر کې لا فیس چې واخلي، که ملا ورلی یا بس ټیک د پروا نه لري، که غریب و یا استاد و شاګرد ورلی لاړې پیسې، او که تا فیس جمع کړه چې جمع دې کوي نن سبا تا ته یو مجبوري بابا وفات سو، بل سبا شته ورلی نه خبره نشته وروره، ولې نه راتلې؟ دا شی په کومه خبره کې ته کوې؟ او بیا به موږ ته خبره سره وکړو چې دغه لیبارټسیان والا دي، ایکسرو والا دي، دا کله د ایکسرې ضرورت پیښیږي؟ ته هر ساعت کوې هغه چا لره ایکسرې به کوې؟ دا کله تا ته د موټرو، تا ته د کورو، تا ته د لوړ ملکو ویزې و ټکټان میلاویږي. ظالمه د دې مظلوم په وینو، د مظلوم په وینو ته به څه کوې؟ ته به الله ته په کم مخورځې؟ په خدای قسم چې په مکه معظمه کې مړ سې کله ولاړې، تا د مظلومانو وینې څښلې
او ډاکټر دوا راښکاره کړه ته ویلې والله کمپنۍ والا راته ویلې په 280 روپۍ ده په 280 تا ته په 40 درکوم ما ته په 15 روپۍ پرته ده پوډر په 15 روپۍ دا زبردست ښایسته پیکینګ ښایسته خپل بوتل دا په 15 روپۍ ته پرته ده په دا اوس کې په 40 د خرڅوله 280 ریټ باندې لیکلی و بیا ول دا بیا ستا خپل ګټه ما ورته ویل یاره د دې خو هغه عامې دواوې ډېرې بهتره دي چې په 50 په 100 روپۍ په دې کې هغه شی نشته ول بیا که ته شی غواړې موږ به ستا سره ډېر مرسته وکړو کور غواړې پلاټ غواړې موټر غواړې بار ملک لره ځې ظالمه د غریب په وینو باندې دا ډاکټر صاحب الله وبخښي یو خو ډاکټر کلیم الله دی وروره چې ورسې د خدای غریبان پر راټول ډاکټر نسیم ودبشن د خدای غریبان اڅ غرور تکبر نو صحیح سلو نو بیا دا ته په کوم بنیاد کوي ولې کوي شاه عبدالقادر جیلانی صاحب رحمه الله لري یو سړی راغی ولا حضرت تا ته زه 100 روپۍ درکول غواړم او زه نه غواړم ولیا خامخا به غواړي ول نه کوم ول نه غواړم چې واره کړل هغه په د خپل لاسو کې شاه عبدالقادر جیلانی صاحب داسې ومرژلې لکه شي سړی صفا کوي هغه ویني وکړل تنوي صاحب فرمایي چې ویني وکړل ول ما تا ته نو ویل چې په ما د غریبانو ویني مخوره دا د غریبانو وینه ده زبېښلې ده دا تا مال راوړل صحیح سلو شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي دا ناممکن ده چې ته د الله رضا غواړې او تا غریب مسکین محتاج یتیم کونډه بېوس بېبسه تا خوشحاله کړي نه دا ناممکنه ده چې ته الله خوشحاله کړي دا نشي کېدلی دلته به دا خوشحاله کوې ډایرکټ الله رب العزت خوشحاله کېږي ډایرکټ صحیح سلو ما او تا پر کوم لار روان یو څومره نافرمانۍ موږ پر دې مځکه کوو څومره لوبې کوو د انسانانو سره ډاکټر د انسان د بدن سره او مایسټر د انسان د ژوند سره او مدرسې والا د انسان د دین سره څه لوبې کوي ګرده به ووایي نو بیا ډاکټران خوا نه بدوي صحیح سلو که په تاسو کې یو داس بشمول زما یو داسې سړی شته چې د غریب وینه ده یاره خاورې به وخورو خاورې خو دا شي ته به ګورو نه والله دا داسې تر انسان وځي الله وایي ما یې زه لږ ټیم راکړه پروا نه لري ښایسته موټران دا غټ موټران د خلکو کورونه قبضه سوي دا عرضي خبرې دي دا چې بیا کله کله ځان راوزړې کله ځان وولې کله خودکشي وکړې املایان خو د خدای بیچارهګان دي وروره وختي یې لا راوغواړې ته به زموږ د دې مړي جنازه کوي انو جنازه به څنګه جنازه یې انو مولوي صاحب وایي دا شهید و څنګه شهید و ظالمه ځه به کوې وایي دا خو نو بس دماغ یې ډېر کار پرېښی و سر ور جوړوي لکه هغه خلک چې کوروالا ته طلاق ورکړي بیا وایي په څه نه پوهېدم طلاق مې ورکړي لاره جوړوي نو بیا وایي دا په ځان نه پوهېدي به ډېر دماغ اعصاب یې کار نه کوي ابد مولوي صاحب یې شهید ابد بیا چې په دغه کالۍ کې موږ سره پټ کړي مولوي صاحب ته بل زره یې پسې ورپري صحیح سلو دا هغه خلک دي چې د مظلوم وینې څښلې وه د مظلوم نه دی دا عرش ته ورسېږي الله د عرش پر راژاق کې درلم لږ خشه ټیم راک درلم لږ خشه ټیم راک دا د الله رسول فرمایي